طالبانو بیا څه کړي؟ سلام، ستړي مشي، وخت مو په خیر. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. د بیت المال سره یو بل ظلم. د افغانستان پیلوټانو ورته په خارج کې زده کړې کولې او دوی ورته زده کړې نه کوي، نو پیلوټي کوي چې نتیجه دا شوه چې د افغانستان لپاره یو بل لوی زیان وشو. د افغانستان پخوانی حکومت کې پیلوټانو په خارج کې ورته زده کړې کولې او ورته مغزه به یې خوړل، تمرینونه به یې کول، بیا هم له ستونزو سره مخامخ وو، سمه پیلوټي به یې نشو کولی. نو طالبان هیڅ زده کړه نه لري، بیا ولې پیلوټي کوي؟ ولې له بیت المال سره خیانت کوي؟ ولې افغانستان ته په میلیونونو ډالر زیان رسوي؟ په افغانستان کې له هر طرفه بربادي را روانه ده. اوسنۍ اداره وګوره او بیا پیلوټي وګوره، لکه چې د الوتکې سره منډه وهي، داسې خبره ده. شیر کول یې اړین دي ځکه چې ترڅو لومړی ورته منظمې زده کړې وکړي او وروسته بیا پیلوټي وکړي، نو نتیجه به بیا ښه وي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.